بسم الله الرحمن الرحیم. فهیم الله یوسفزئی او دې ټیم تاسو ګورئ مجھے عباسین سے فرمایي چې خبره د یوې دوه ورځو نه د زندګۍ ده، د درد او د انسان رشته بې کچه پخوانی ده. نن د پښتو صحافت یتیم شو. سینیر صحافي، سینیر جرنالیست رحیم الله یوسفزئی په حق ورسېدو. دا یو داسې ځلنده ستوری و، دا یو داسې نور و چې دی پرېوتو، دی غروب شو او نن رحیم الله یوسفزئی مونږ کې موجود نه دی. د سینیر صحافي رحیم الله یوسفزئی صاحب خدمات دا د چا نه پټ نه دي، دا ټولې دنیا ته ښکاره دي او لکه د ځلنده ستوري، لکه د 14مې سپوږمۍ په شان دا ټولې دنیا ته پړه کېږي او ځلیږي او ټولې دنیا ته ښکاري. په کال 1981 کې چې څه ټایم سوویت یونین په افغانستان حمله وکړه، نو رحیم الله یوسفزئی په هغه ړومبنو صحافیانو کې و چا چې د افغانستان د پولې نه د طالبانو له طرفه ریپورټینګ کړو. بیا دوی ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د اسامه بن لادن سره هم دوی مرکه کړې وه او د هغه ټایم د طالبانو لیډر ملا عمر سره هم د دوی مرکه شوې وه. په کال 1954 کې په شموزی کلي مردان کې دوی زیږېدلي وو او نن په 9 سپتمبر کال 2021 کې دوی وفات شو. رحیم الله یوسفزئی په باره کې به صرف دا ویم چې سترګې مو په لار انتظار زړونو کې ساتلی دی، غم مو د بدلون په امیدونو کې ساتلی دی. غیرو که بوتان نن په ترخونو کې منډلي دي، مونږ هم قلم په کتابونو کې ساتلی دی. انشاءالله ټوله پښتونخوا به د رحیم الله یوسفزئی صاحب په نقش قدم او د هغه په فوټ پرنټس خپله زندگی تیری او د تعلیم، د امن او د قلم لار به اختیاری. په دې دعا سره پرېږدم چې په کوم ځای کې مو اوسئ، ښاد، آباد، ننګیالي، بریالي او توریالي اوسئ او زما او ستاسو ملګرتیا تر دې دمه په دې هیله، په دې امید سره چې په راتلونکي ویډیو کې څه د غم او څه د سوز خبره نه وي، بلکې د خوشحالو او د رڼاګانو سباوون وي. د خدای په امان. پاکستان زنده باد.